الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله نن په اول ځل په پښتو کې د الرحمه اسلامیک انسټیټیوټ د ټولو نه ښایسته پروګرام د نن ورځې نیکي نشر کوو. د دې پروګرام مقصد دا دی چې موږ الله تعالی ته نږدې شو او خپل عملونه بهتر کړو چې د رمضان روح ژوندی پاتې شي، چې هغه طریقه تاسو ته وښودی شي چې د هغې په ذریعه د وړوکي عمل سره تاسو ډیر اجر ګټلی شئ. د دې دپاره به تاسو ته یو ریمایندر هم ملاویږي. تاسو ته به د سلف صالحین اعمال هم بیانیږي، ځکه چې د هغې په ذریعه به ستاسو حوصله افزایي وشي او چې موږ د جوش او جذبې سره د الله تعالی عبادت وکړو. په دې پروګرام کې به تاسو ته لس خبرې وشي او که تاسو یو په عمل کې راولئ او که څوک په راتلونکي رمضان کې په 2 یا 3 خبرو باندې عمل وکړي، نو په دې طریقه به هغوی رو بروخیږي. او څوک چې د تیرو 15 کالو نه دا پروګرام اوري، نو د هغوی په عمل کې ډیره بهتري راغلی ده. تاسو ته چې کومې خبرې وشي، نو د هغې د لیکلو کوشش کوئ چې ما ته نن دا کارونه کول دي او د کومو نه ځان ساتل دي. دا د الله تعالی په موږ باندې ډیر غټ احسان دی چې یو بل رمضان یې موږ له راکړو. دا ډیره د خوش قسمتۍ خبره ده. هر چاته دا چانس بار بار نه میلاویږي، او که د چا په ژوند کې دا مبارکه میاشت راشي، نو دا بیا بنده د ځمکې نه اسمان ته رسولی شي. زموږ له ټولو د شهادت مرګ ډیر زیات خوښ دی او خواهش مو دی، ځکه چې د شهدا درجې ډیرې اوچتې وي. او دا هغه میاشت ده چې د دې په ذریعه تاسو د یو شهید نه هم مخکې جنت ته تللی شئ. که چېرې ستاسو په ژوند کې تاسو ته ډیری د رمضان میاشتې میلاو شي او چې په هغې کې تاسو نیکۍ وکړئ، عمر چې د چا څومره دی، نو په هغې باندې خو د چا اختیار نشته. اولنی 10-12 کاله خو په وړوکوالي کې تیر شي، د هغې نه پس کو عقل راهم شي، نو د علم د کمی په وجه د رمضان میاشتې ځي او راځي، خو موږ ترېنه په صحیح طریقې سره فایده نه اوچتوو. چې کله علم او شعور راشي، نو بیا انسان د دې په قدر او قیمت پوه شي. دا خو داسې د برکت میاشت ده چې امام ابن جوزی فرمایي، دا خبره په غور سره واورئ. امام ابن جوزی رحمه الله فرمایي، د الله قسم کو قبر والو ته وویلی شي چې تاسو خواهش وکړئ، نو هغوی به یقینا د رمضان د یوې ورځې خواهش وکړي. سبحان الله. او دا ورځ تاسو ماته میلاو شوې ده. الحمدلله. اندازه وکړئ، الله تعالی ستاسو او زما د پاره د جنت دروازې کلاو کړي دي او د هغې د ښایسته کولو حکم یې ورکړی دی چې ای جنته تو ښایسته شه، او دغه شانې د جهنم دروازې بندي کړي دي، او دا هم ستاسو او زما د پاره یوه دروازه هم کلاو نه ده. او الله تعالی خپل اخري پیغام انسانانو له ورکړی دی. دغه شان الله تعالی زما او ستاسو د پاره شیطانان قید کړي دي او د اجر او ثواب موقع سیوا کړي دي چې کو بنده روجه په دې نیت باندې ونیسي چې ماته اجر او ثواب میلاو شي، نو د هغو ټول ګناهونه معاف کیدی شي. که څوک د شرعي عذر په وجه روجه نشي نیولی، نو هغه دې هم نه مایوسه کیږي. که څوک د شپې قیام د ثواب په نیت وکړي، نو خپل تیر ګناهونه معاف کولی شي. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله تعالی هر شپه خلق د جهنم نه آزادوي. الله اکبر. او د دې هر ورځ او شپه چې ده، نو په دې کې د هر مسلمان یوه دعا قبلیږي. د دې رمضان او تیر رمضان په منځ کې چې کوم ګناهونه شوي دي، نو هغه هم الله تعالی معاف کړي. په دې میاشت کې روجې نیول داسې دي لکه بنده چې لګاتار 10 میاشتې مسلسل روجې ونیسي. د مسند احمد روایت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې دا میاشت داسې ده لکه څوک چې 10 میاشتې مسلسل روجې ونیسي.
او د دې نه پس بیا د میانې په میاشت کې 6 روزې نیول داسې دي لکه هغه چې ټول کال روزې ونیوي. د هغه مبارکه میاشت چې الله تعالی د هر عمل اجر زیات کړي. د نفل عبادت ثواب چې دی نو دا د فرض عبادت امر ورکوي او د فرض عبادت اجر د اویا فرض برابر شي. او د روزه‌دار په باره کې الله تعالی فرمایي چې د خولې بوی ماته د مشک نه زیات محبوب دی. نو د روزه‌دار خو قسمت را بیدار شو چې کله هغه رب ته دومره محبوب شي او چې څوک د رمضان په میاشت کې د امام سره قیام وکړي چې تر څو پورې امام نوي ختم کړي او د هغه سره ولاړ وي نو دوته د ټولې شپې د قیام ثواب میلاو شو. په دې میاشت کې د عمرې ثواب داسې دی لکه بنده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حج مبارک وکړي. چې چاته رمضان میلاو شو نو هغه ته هر څه میلاو شول او چې چاته دا میلاو نشو نو دا هر څه ضایع شول. نو دا ډیره د شعور سره تیروي چې کله تاسو د دې میاشتې نه وځئ او تاسو وایئ چې الحمدلله مونږ خپل رب راضي کړو، مونږ په دې میاشت کې د خپل رب د قربت سفر وکړو، مونږ په دې میاشت کې خپل رب بیا موندو او دا سوچ وکړئ چې الله تعالی مونږ له رمضان راکړو او مونږ له یو بل چانس راکړو د ګناه د بخلو او د جهنم نه د آزادېدو، د خپل جنت ته جوړولو. چې کله د چا نه غلطي وشي نو هغه غواړي چې ماته یو چانس میلاو شوی. نو پوه شئ چې یو بل چانس یې مونږ له راکړو او مونږ ته دا چانس میلاوېدل د دې خبرې علامت دی چې هغه رب مونږ بخل غواړي او هغه زمونږ د بخلو دپاره بهانې ګوري. سبحان الله. هغه مونږ د جهنم نه بچ کول غواړي او دا دومره غټ دولت دی چې مونږ ته حاصل شو. د دې قدر وکړئ، دا مه ضایع کوئ. ځینې خلک د دې رمضان نه مخکې وفات شول نو دا خبره ذهن له راغله چې هی د دې نه رمضان لاړو او که چېرې تاسو ته دا شرف میلاو شي نو دا خپله خوش قسمتي وګڼئ. مونږ الحمدلله ډېر خوش قسمته یو په دې وخت کې چې تاسو مونږ ژوندي یو، سا اخلو، ګورو، اورو او د رمضان په مبارکو ورځو کې داخل شو. بخنه نږدې ده او رحمتونه د الله تعالی ستاسو نه چاپېره کېدو دپاره بېچینه دي. سبحان الله. او په دې کې د دعاګانو د قبلېدو انتظار دی ستاسو شونډو خوځولو ته او الله سبحانه وتعالی غواړي چې تاسو لږ قدمونه اوچت کړئ او هغه به په تاسو باندې د بېشمار رحمتونو باران وروي. نو بیا موږ له څه کول پکار دي؟ زموږ زندگی بدلیدی شي په دې رمضان کې. موږ ډېر مخکې تللی شو. چا څومره ښه ویلي دي چې کله هغه بې جبو له جبه ورکړي نو هغوی له د ویلو دپاره بیا قرآن ورکړي او چې کله هغه د امت په بخښنې باندې راشي نو په تحفه کې ګناهګارو له بیا رمضان ورکړي. نو د رمضان میلاوېدل د الله تعالی تحفه ده. نو دا ډیره د خوشحالۍ سره او امید سره د جوش او جذبې سره د رمضان استقبال کوئ. په خیر راغلی ورته وایئ. د دې هره لمحه د خپل ځان دپاره نعمت وګڼئ. څه پته لګي چې آینده رمضان مناسب کیږي هم او که نه. او په دې کې به موږ اولنی کار دا کوو چې خپل نیتونه به خالص کړو او چې موږ د نیکۍ د سکار نیت کړی وي نو په هغې کې دا نیت وکړئ چې دا زما د الله د رضا دپاره دی. که هغه د قرآن تلاوت کول وي او که هغه تراویح کول وي او که هغه روزه‌دارو له د روژه ماتي دپاره انتظام کول وي نو په دې کې به زموږ نیت صرف او صرف دا وي چې دا زه د هیڅ چا دپاره نه کوم بلکې صرف د الله دپاره کوم. ما ته د هیڅ چا د شاباسۍ ضرورت نشته او نه د چا د تعریف، بلکې دا زه په دې وجه کوم چې زما رب به ماله د دې اجر راکوي. څومره صدقه او خیرات چې تاسو کوئ، څومره تسبیحات چې تاسو کوئ، دا د الله دپاره دي چې هغه درنه راضي شي. د دې نه سوا بل څه مقصد نشته. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بشک زما منز او زما قربانی او زما ژوند او زما مرګ د رب دپاره دی. نو هر شی خپل رب ته ښودل دي په دې میاشت کې او د دې خبرې د ویلو ضرورت نه وي، هغه خو په خپله ګوري. تاسو بس عمل شروع کړئ او په دې میاشت کې خو الله تعالی نیکی کول نور هم آسان کړي دي ځکه چې شیطانان یې تړلي دي. اوس زموږ لپاره نیکی کول څومره آسان دي او د الله تعالی په لاره کې موږ دا محسوسولی شو
چې نیکی کول آسان دي او د ګناه نه بچ کېدل هم آسان دي، خو شرط صرف دا دی چې مونږ اراده وکړو. نو په دې میاشت کې خپل ملا وتړئ چې خاموشي زیاته وي او عمل هم زیات وي، خبرې کمی او ایسته بیسته مصروفیات هم کم کړئ. زیات سوچ الله تعالی طرف ته پکار دی. اوس به زه تاسو ته یو دعا او یو ذکر وښایم او د دې تاسو پریکټس کوئ ټوله ورځ. د نن ورځې چې کوم ذکر دی نو هغه داسې ښایسته ذکر دی. د مسند احمد په روایت کې ابو امامه فرمایي چې زه ناستم او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو او زما شونډې پر پیدو باندې ولیدې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا ته څه وایې ابو امامه؟ ما وی چې زه الله یادوم یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تا ته هغه عمل ونه ښایم چې هغه بهتر دی د ټولې ورځې او ټولې شپې د ذکر کولونه. دا داسې غټ ذکر دی که چېرې تاسو ټوله ورځ او شپه ذکر وکړئ نو د هغې نه هم زیات بهتر دی دا ذکر. نو د دې سره مونږ ته ډېر غټ اجر میلاویدی شي. هغه پوښتنه وکړه چې هغه کوم ذکر دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې وایه چې الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله په څه باندې چې څومره د الله مخلوق دی، او الحمد لله په څه باندې چې هغه ډک کړی هر هغه شی چې هغه پیدا کړی دی. الحمد لله عدد ما فی الارض والسماء، الحمد لله ملء ما فی الارض والسماء، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله ملء ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. او الحمد لله په تعداد د هغه هر څه چې هغه ډکه کړي د ځمکه او اسمانونه، او الحمد لله چې څه ډک کړي دي اسمانونه او ځمکه، او الحمد لله په تعداد چې شمار شوی دی د هغو په کتاب کې، الحمد لله د هر شي د شمار مطابق، او الحمد لله د هر شي د ډکېدو برابر. نو دا داسې بهترینه دعا ده او داسې بهترین ذکر دی چې په ورځ کې کله هم تاسو ته یاد شي نو تاسو دا ذکر وکړئ. نو تاسو بیا وګورئ چې څومره غټ اجر تاسو وګټو. لیکن مونږ یو کار هم د الله تعالی د توفیق نه بغیر نشو کولی. نو ډیره ضروری خبره ده چې د دې ذکر سره مونږ رمضان شروع کړو چې اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای الله زما مدد وکړئ په خپل ذکر کولو باندې، په خپل شکر کولو باندې او په ښه عبادت کولو باندې چې د الله تعالی د مدد نه بغیر نه زه ذکر کولی شم، نه شکر او نه ښه عبادت کولی شم. په ما کې هیڅ طاقت نشته. نو ای الله تو ماله توفیق راکړئ. نو دا دعا لازمي غواړئ. او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده دا میاشت د قرآن میاشت ده، قرآن کریم په دې میاشت کې نازل شوی دی. نو د قرآن سره تعلق جوړول ډیر ضروری دي. خاص طور هغه ټولو خلکو ته زه دا خبره کوم چې څوک په خپل ژوند کې تبدیلی راوستل غواړي، چې څوک بدی پرې ښودل غواړي او نیکۍ طرف ته راتلل غواړي، چې څوک په دې خبر دي چې مونږ خو ډېر وروستو پاتې شوي یو، زمونږ نه خو ډېرې غلطیانې شوي دي، لیکن مونږ نورې کول نه غواړو. مونږ لاره موندل غواړو، خپل ژوند صحیح کول غواړو. د هغوی دپاره دوه څیزونه دي چې هغه زه تاسو ته ویل غواړم. اولنی شی دا دی د قرآن سره دومره ډېر وخت تاسو تیرول شروع کړئ، هر شی پرېږدئ او قرآن راټینګ کړئ. که هغه د قرآن اورېدل وي، که هغه ویل وي، او که د هغې دوره کوئ، او که هغه حفظ کوئ، بس چې قرآن دی شپه او ورځ په ژوند کې دومره ډېر قرآن وایئ. د دې سره به تاسو ډېر غټ فرق محسوس کړئ انشاءالله. چې د چا نه څومره کېږي نو هغه امر وکړئ، همت وکړئ، کوشش وکړئ، 2-3 ځله قرآن وایئ. یو به تاسو روزانه یوه سپاره انشاءالله وایئ. بله به تاسو دا کار کوئ چې په کور کې په تراویح کې په لاس کې قرآن واخلئ
او یو جز د ورځې ختموئ، که 8 رکعاته کوئ، که 10 کوئ او که 12 کوئ، خو تاسو به دا کوشش کوئ چې یوه سپاره ضرور ووایئ. دریم به په دې طریقې سره وایئ چې د هر مونځ نه پس تاسو عثماني مصحف راواخلئ او 4 پاڼې ووایئ، 4 پیجز به وایئ. خو د هر مونځ نه پس تاسو 4 صفحې ووایئ، نو 20 صفحې مکملېدی شي هره ورځ، او په دې طریقه به تاسو یو قرآن ختم کړئ. نو دا یو وړوکی شان ټیپ دی چې څومره هم تاسو همت کولی شئ، خو د دې نه هم زیات تاسو ویلی شئ نو ډیره ښه ده، لیکن دومره کوشش ضرور وکړئ، ځکه چې د هر مونځ نه پس قرآن ویل ګران کار نه دی. خو په دې 3 طریقو باندې تاسو عمل شروع کړئ نو تاسو به پوهه هم نشئ او 3 قرآن به مکمل شي انشاءالله. او چې څوک په خپل ژوند کې تبدیلی راوستل غواړي نو هغوی دې دا کار ضرور وکړي، د قرآن سره خپل تعلق مضبوط کړئ. د چا سپیډ به زیات وي او د چا به کم، خو د چا کم وي نو هغوی دې هم حوصله نه بایلي. که یو قرآن مکمل کړئ نو هیڅ خبره نه ده، او چې تاسو قرآن وایئ نو د دې نیت سره نه چې دا یو مقدس کتاب دی او د ثواب ګټل یوه طریقه ده. ټیک ده، دا خبره خو زمونږ په ذهن کې ده، لیکن دې ځله دا خبره په ذهن کې کېږدئ چې کله تاسو قرآن کلاو کړئ چې زما رب، زما مالک زما سره خبرې کوي، نو تاسو به وګورئ چې ستاسو د زړه حالت به بدل شي. او دویم کار به دا کول وي تاسو ته که خپل ژوند بدلول غواړئ نو هغه ده دعاګانې ډېرې زیاتې غواړئ. دعا هسې هم عبادت دی، چې کله تاسو دعاګانې کوئ نو تاسو په عبادت کې، ځکه چې دعا ته مخ العباده ویلی شوی دی، د عبادت نه چور دی، نو په دعاګانو کې کمی مه راولئ، ځکه چې دا خو زمونږ ضرورت هم دی. که چا درته ویلي وي نو هغوی ته هم کوئ، ځان ته هم کوئ، خپل اولاد ته هم کوئ، چې څومره هم خلکو تاسو ته ویلي دي ستاسو په دعا کې به کمی نه راځي، بلکې یوه فرشته به ستاسو دپاره مقرره شوې وي. هغه فرشته به دا دعا کوي چې یا الله دوله هم هغه هر څه ورکړي کومه دعا چې دو د بل دپاره وکړه، نو د دعا نه چرته هم خپل ځان مه محرومه کوئ او دعا چرته هم معمولي مه ګڼئ. سوچ کوئ امام بخاري په وړوکوالي کې ړوند شوی و، د هغه مور به د هغه د نظر دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې کولې. نو یوه شپه د هغه مور ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدو او هغه فرمایل چې ستا د بچي نظر الله تعالی واپس راوستو ستا د ډېرو دعاګانو په وجه. نو پته ولګېده چې په دعا کې څومره طاقت دی، نو دعاګانې ضرور غواړئ او ښه د یقین سره یې غواړئ او ډېرې زیاتې غواړئ، بار بار غواړئ، چې کله ستاسو د چا نه څه شی په کار وي نو تاسو هغه څنګه غواړئ بالکل هغه شانې غواړئ. داسې نه ده چې دعاګانې لولئ بلکې دعاګانې غواړئ. په غوښتو کې او لوستو کې ډېر غټ فرق وي، نو هېڅ پته نه لګي چې یوه ورځ دا معجزه زموږ سره هم وشي. هغه دعا چې د هغې په باره کې موږ وایو چې پته نشته چې څنګه به قبلیږي او هغه ډېره زر قبوله شي. نو دعاګانې غوښتل مه پرېږدئ، ټوله میاشت په رمضان کې قرآن مه پرېږدئ او د دعاګانو سره سجاو کړئ، ښایسته کړئ، ځکه چې الله تعالی ستاسو دپاره ستاسو جنت ښایسته کوي. نو تاسو خپله ورځ د قرآن او دعاګانو سره سجاو کړئ، ښایسته یې کړئ. الله تعالی دې زموږ د ټولو حامی او ناصر شي او په دې خبرو دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.